حضرت حیوه رحمه الله یو لوی محدث تیر شوی دی، مور بڑافه کې ده، کور کې ځان له چرګان ساتلی دي. حضرت چې به د احادیثو دس لراوتو د مور خدمت به وکړو، چرګانو ته به اوبو دانې واچولې. مور بوډۍ وه، دماغ یې کار نه کو. د طالبانو په مخ کې وراله او خپل بچی ته وایي سپکې سپورې وي، بیا به په حمسا گزار کو. یو وارې دا ناسته ده، چرګانو ته ګوري چې چرګانو ته مې دانې نشته، نو د خپل عادت مناسب را روانه شوه او حضرت درس ته ناست دی، درس حدیث ته دی پې گزار وکړو. په حمسا باندې د هغه تندې او ننګې په هغه ولګېد او هغه زخمی شو، وینې ترې رالې. شاگردانو ته وی حضرت مونږ یو تجویز درکو تعالی، یو درخواست کو تا ته، دا ستاسو مور ده، تاسو په خپله فرمایئ چې زه خدمت وکړم، هر څه برابر کړم، نو بیا راځم. نو ستاسو دا مور د دې باوجود په تاسو پسې راځي او تاسو ته گزار کوي. نن وګورئ نن یې څومره زخمی کړي. مونږ یو تجویز درکو تاسو ته چې تاسو کله د کوره راوځئ نو په دې پسې کونډه لګوئ جرنده، چې دا دروازې له راشي او دا دروازه کولاوي چې دروازه نه کولاویږي. حضرت زارو قطار په جړا شو، وی چې په کومه ورځ باندې ما د خپل مور پسې کونډه ولګوله او جرنده، الله رب ذوالجلال به زما په خوبونو جرنده ولګوي. شاگردانو دې تپوس وکړو حضرت دا په خوبونو جرنده لګول څه تعبیر دی؟ وی زما دا مور چې زه د دې د خدمت باوجود دا په ما پسې راشي او په ما گزار کوي، نو چې کله زه وده شمه د دواړو جهانو سردار مبارک مال خوب کې راشي، په کوم ځای باندې چې په حمسا او په سپېړه باندې مال گزار را کړی وي، په حق ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کولی. نن په دې حیران یم چې زما د مخ او د تندي نه وینه روانه ده، چې نن به ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کوم منظر کوي. کوما په خپل مور پسې کونډه ولګوله، شاید چې هغه ښکلوالی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلې شونډې، هغه به زما په بدن باندې بیا نه لګي. زما عزیزانو محترمو، مونږ ته زمونږ د استادان وایي جنازې د دوو مقاصدو دپاره خلک کوي. بعضې وخت کې سړی ګناهګار دی، زنانه ګناهګاره ده، اهل جنازه والا دا سفارشیان دي، دعا کوي الله ته، الله وی زما او بخلا، زما او بخو. ځکه فرشتو ته حکم دی چې کله تاسو د یو سړي نه د یو زنانه نه روح والئ، لږ انتظار وکړئ چې خلک څه وایي د دې په باره کې. چې خلک وایي ښه سړی و، ښه ښځه وه، ښه هلک و، نو دا فرشتې الله له اوسي خلک وایي چې ښه و. الله وایي چې خلک وایي ښه و، وایي بوځئ جنت. خلق وی بدو، الله وی زه بوزي زمانه مخ نه لر کوي.